السلام علیکم ملګرو په سلور په شو کې نوې دوکه راغلې دی دوکې دا تاسو ځان خبره کوي او بره مهرباني دا کوي دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک ځکه چې دا نوې دوکه دا دوکې ځان وساته چې تاسو خبر اوسئ دا نوې دوکه دا تاسو پته دا ګویا سالري ډیر ازان شوی دی خاصه دا کوشش کوي چې یو سالور واهلم ځان لپاره هودي کې نوې دوکه راغلې دا خلکو سره ګودامونه ډک دي غواړي هغه سالري خرڅول غواړي هغه کې نوې دوکه راغلې دا نوې دوکه در سره کوي چې مالدا ځان خبر کوي او دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شریک کوي نو دا څه دوکه دا تاسو پته دا سالوري ډیر ازان شوی دي په دکاندار الله شي هغه در سالور دراولي دوست دالي راولي و دا سالور ډیر خو سالور دی او دا سالور وال او بل درته وخی دا سالر د خارزان شوی دی خدا سالور ازانی دی خدا هغه کار نه کوي چې کوم سالور دا سالر دی کنه دا به تراولي دا خبر ته خپل دا چینل راغلی دا د مزه نشته دا او دا بل ټیک ټاک دی ځکه چې د کرن هو دی او دا خو بیټری چارج کوي کنه کرن خو وسی مطلب دا سی وي دا چین ولا خنه دی نو ځکه چې دوی باندې دا سولوري ګرانی خرڅوي دا سالري مغه یو سالري دی یو شان کار کوي خو مغه یو د حدود باندې دغه سالوري خرڅوي نو مال دا ځان خبره کوي ځکه چې د دې باندې سټافونه جمع کړي ګدامونه د سره ډک دي او دا په اذان شوی دي نو دی جمع والی او وړه خرڅوي نو اوس دی دغه دوکه کوي او دغه فراډ کوي چې مال تاسو خبر شي او ځکه چې نور په خدانه دنیا خلک دي د ګرانی واخلي د پلانې کمپنی کمزور او پلانې کمپنی تیز ده او د چیرې نه کمی سالري بالکل داخلي سالري دي د سفر نشته دی خو دی اسی داسې خبره کوي مل دا ویډیو تاسو سره شریک مخکې ملګرو سره هم لازمي شي کې نن سبا چې دکاندار لور شي او دکاندار باندې شي خرڅوي کنه مطلب تاسو سره چې پین دی او پین ته مطلب خرڅوي نو بس اوس شي ته وی خیمه هغه برته وي د خاص کوالټي دا یو خوشي دی او دا د سې دی او دا د سې کنه دکاندار خو ځان صفت کوي خپل شی به خرڅوي تا باندې نو تا مطمئنه کوي تا د سې نو مدغه سالورم دی د چینه ولا خینې د نور کمپنی ولا خینې د سې دی کنه مل دا ویډیو تاسو سره شریکم دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شریک او ځکه چې ټول خلک خبر شي د ویډیو کتل ډیر مهرباني والسلام